سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسائلو: اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جهاد او انفاق فی سبیل الله. څنګه چې صورت کې مسئلې څلور دي، صورت تقسیم په څلورو حصو دی. اول حصہ سل آیتونه په اول حصہ کې اثبات د توحید ذکر کوي. دویمه حصہ یوسل یونا یوسل شپږ اویایمه پورې په دویمه حصہ کې اثبات د رسالت ذکر کوي. دریمه حصہ یوسل اویانا 253 پورې په دریمه حصہ کې جهاد فی سبیل الله او څلورمه حصہ د 254 نه تر اخره پورې په څلورمه حصہ کې انفاق فی سبیل الله تعالی ذکر کوي. اول حصہ چې سل آیات دي دا مزید تقسیم دی په دریو ابواب و باب اول شل آیتونه. اول باب کې بیان کوي دا غدریو ډلو کم چې فاتحه کې ذکر شویو اجمالاً دلته مفصل ذکر کوي. دا غدریو وانو ډلو بیان منګه په تفصیل سره کړی دی. د دوه ډلو د پاره د کفار او د منافقانو د پاره دو امثال هغه منګه پرونی سبق کې شروع کړي. منګه په امثالو باندې بیان شوی دی چې امثال مثالونه څه ته وایي، قرآن کې څومره امثال دي، فواید څه دي، مقاصد څه دي، په دې باندې موږ تفصیلی بیان پرون کړی دی. په آخر کې منګه د مثال درې اطلاقات لوستي او په قرآن کې چې په قرآن کې د مثال درې معنی دي تقریبا، لکه منګه معنی کړی و صفت یا حال، یا مثال په خپل معنی راځي، یا مثال په معنی د واعظ او نصیحت راځي. تر دې ځای زموږ سبق ویلې شوی و. اوس منګه دا دوه آیتونه چې ولیستو په دې کې هغه اول مثال دی د اولې ډلې د کافرانو د پاره چې هغه د اور مثال دی. اور مثال د کفارو د پاره ذکر کوي. دا ولی ذکر کوي وجه منګه پرونی سبق کې ذکر کړی دی. د اور دا مثال دا خو به ذکر کوم چې دا څنګه الله تعالی دلته مثال ذکر کړی دی د کفارو. هغې نه مخکې منګه آیت لفظی بحث لکو، لکه په دې کې الفاظ دي چې په دې الفاظو منګه ول ځان پوه کو. بیا په دویم نمبر به منګه په آیت کې چې چرته کلام حذف دی هغه به روباسو، او بیا په دریم نمبر به منګه تمثیلی خاکه د دې پیش کوو چې الله تعالی د دې مثال څنګه ذکر کړي. نو دا درې واړه خبرې چې انشاءالله تاسو واورئ نو په دې آیت باندې وډیر په اسانۍ سره پوهیږئ، ځکه د ډیرو علماو د ډیرو مفسرینو په نیز دا څلور آیات د امثال دا لږ ګران دی، خو زه تاسو ته یم دا نهایت آسان دی، لږ توجه غواړي او لږ په دې اصطلاحاتو ځان پوهول غواړي. نو اول درته لفظی بحث کومه د آیت، بیا ورپسې منګه انشاءالله مثال و ذکر کوو.
مثلهم پدې کې لفظ مثل معنی بدلتا مثال نوی، معنی بدلی دلتا صفت یا حال وی. داغی وجه زکا تمثیل مخ کی روان دے کمثل الذی استوقد نارا، دلتا تمثیل ذکر دے نو تکرار د تمثیل نشی راتلے. نو مثلهم کی مثل معنی صدا حال یا صفت، هم ضمیر راجع دے رستو کفار ہوتا، ان الذین کفروا سواء علیہم غ خلق ہوتا، هم ضمیر راجع رستو کفار ہوتا. نو مثلهم معنی اس لفظی معنی منکو فی الحال، مثلهم مثال د دی کفارو دا لفظی معنی دخا دیکھ اس کلام پٹ پرو دیغب رستو در توازح کوم. نو مثال د دی کفارو دلتا اس معنی بمونگا دا مثال سکو حال د دی کفارو یا صفت د دی کفارو. بلا خبر مثلهم دا اس منگ سرا دا هم ضمیر چراجیش و کفارو تا نو دا مشبش، او دا ما تاسو تا پرون ویلو چه مشبس تا وی، نو دا مشبش. کمثل الذی استوقد نارا، کمثلی پدی کی دا کاف دا تشبیح دے، معنی پشانت. نو کمثلی کاف د تشبیح معنی پشانت، او دلتا هم مثل معنی حال یا صفت. نو کمثلی پشان د صفت یا پشان د حال. الذی استوقد، الذی استوقد دا مشبہ به دیخا روستو مثلهم که هم مشبہ، الذی استوقد دا مشبہ به، مشبہ مشبہ به ما پرون ذکر کرو چه ستوئی. نو الذی دا اس جنس دیخا، مانا هغه کسان یا مانا یو کس دوانه کولے شی. نو منگ بدلتا الذین مراد گن خلق اخلو، اور بلون کے هم چار چاپیر ناست خلق هم، او پدی با انشاءاللہ رست تاسو ذهب اللہ بنورهم کی دا هم ضمیر چراجی شوی الذی تا دا دین ثابتی کی چی دا یو تن ندے دا گن خلق دی. نو الذی جنس دے ماند دی کسان دی، دیر کسان، یو تن نا. نو مثلهم مثال دی کفارو، مثال حال دی کفارو یا صفت دی کفارو کمثل الذی پشان دا حال دا خلقو، او اغا سڑی سڑے هم پا کیو تنشتا چا اغا اور بلی او چار چاپیر خلق هم ناس دی. استوقدا، استوقدا استیقاد دا باب استفعال ندے، استوقدا استیقاد دا دا باب استفعال ندے. دا دی معنی صدا معنی دا کوشش کول دا اور دا بلولو. لفظ استوقدا معنی سشوا کوشش کول دا اور دا بلولو. یو بل ٹکے با هم رازی دا اور بلولو دا پارا پا قرآن کی مخ کی بتا سو گوری اوقدا، لفظ اوقدا هم رازی اور بلولو دا پارا، التبا معنوی نفس اور بلول، تش اور بلول. نو دلتا استوقدا چه روڑی نو دی سرا اشارہ کی گی کوشش کولو دا اور بلولو تا، چه دا تن کوشش کئی چه اور بل کی و چار چاپیر چه خلق ناس دی ورتسکی گی حائلی گی پا اور بلولو کی نی پری دی. نو دی وجه دلتا لفظ استوقده راوڑے. بیا اور پسی ہوئی نارن، مراد ترین اور دا دنیا دے، خو مصداقات دا نار گوری ڈیر دی خوا. نار پا گنو مانو دے، یو سو مانی در تا ذکر کوم بیا خبر ڈیر اگ دی گی. نار بمانی حرام خوراکم رازی قرآن کی لکا سورة النساء گو رئی. نار پمانا دا حرام خوراک سورة النساء آیت دے لسم. ان الذین اکلون اموال الیتاما ظلما، بے شک آغا کسان چی خوری مالون دا یتیمانانو پا زیادتے سرا
انما یاکلون فی بطونهم نارا، بشک ډکې دی په خپلو ګېډو کې نارن حرام خوراک. خو دلته تعبیر په نار سره ولی کړي، انشاءالله په خپل ځای به بیا وضاحت کوو. دارنګ نار معنا ګرمواله هم کې دی شي. دویمه معنا لکه تاسو ګوري سورۃ البقره، نار معنا ګرمواله. سورۃ البقره 266 نمبر آیت پدې کې ان شاء الله ګوري فاصابها اعصار فيه نار، نور سید دی باغ ته تیز باد پدې کې نارن، پدې کې څه شی ګرمواله او فاحترقت، نو هغه باغ سکړ هغه وسوځولو. نو دلته نار به معنی ګرمواله. دارنګ نار په معنا د اسباب جنگ هم راتلی شي، اسباب د جنگ. دې د پاره وګورئ سورۃ المائده 5 نمبر سورۃ آیت 64 نمبر آیت. نار په معنا د اسباب د جنگ. کلما اوقدوا، رأس الآیت وګورئ د آیت آخر، کلما اوقدوا نارا، هر کله چې اور بل کړي شي معنا اسباب د جنگ استعمال کړي شي، للحرب د پاره د جنگ. نو دلته نار نه مراد اسباب د جنگ دی. اگر څه کې دي شي جنگ د پاره اسباب استعمالول، مراد دلته د نار نه څه شي د اسباب د جنگ. بل معنا د نار هغه د نار تمثیلی، مثالی نار. او پدی سورۃ البقره کې چې زمون سبق روان دی دلته د نار نه مراد تمثیلی نار دی. خد دلته به طور مثال نار ذکر شوی دی، حقیقی نار ته مراد نه دی. نو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، پشان دغه خلقو استوقد نارا چې بلکی نارا اور، دا به طور مثال شو. فلما اضاءت، نو هر کله اضاءت چرنا شي تیز رڼا، نو هر کله چرناو کی یا رڼا شي ما حوله چار چاپیرا د دې اور بلون کی. فلما اضاءت، اضاءت اضاء یضیء، دا د ضوء نه دی، ضوء ضوء نه ماخوذ دی معنی ډیر زیات رڼا. اضاءت دا د ضوء نه ماخوذ دی معنی د دې څه د ډیر زیات رڼا. اور بلک خرنا شو ډیر زیات چار چاپیرا. فلما هر کلا اضاءت چې ډیر زیات رڼاو شو یا رڼا وکړه ما هغه څه حوله چار چاپیره د دې اور بلون کینو. ما حوله کې ما نه مراد اشیاء دي چار چاپیره، مکانات وی، نور سیزونه وی. حوله چار چاپیره چې څومره اشیاء دي دا رڼا د دې اور پاغي وګورځي او هغه ښکاره شي، څرګند شي. نو ذهب الله بنورهم، ذهب الله نو بوتلا الله بنورهم رڼا د دوی. ذهبا دلتا مبالغه د پاره راغله، یعنی لاړو الله داسې لاړو چې ځان سره هغه رڼام بوتلو. ذهب الله دلتا ذهب مبالغه دا لاړ خو داسې لا نړو تشلاس ځان سره هغه رڼام تی بوتلو. بنورهم نور مطلق رڼا ته وایي. ګورې دلته د اور د رڼا د پاره درې ټکي راوړي دي. نارن اضاءت کې ضوء، بنورهم کې نور. نور نه مراد مطلق رڼا ده چې فایده پې اخیستلی شي. او هم بیا ضمیر راجي منکرینو ته. وترکهم او پرېږدي دوی، ترکهم مبالغه د پاره ده چې دایم پاتې شو دوی. فی ظلماتن، ظلمات جمع راوړي. ولی؟ ځکه چې دلته یو خو د شپې تیاره ده، دی وجې ظلمات جمع راوړي. بل
په کم ځای کې چې دی کم صحرا کې د هغې ځان له تیاره ده. بل چې کله دا اور بند شي نو د نظر بیا ځان له تیاره شي، په سترګو باندې تیاره راشي. نو 3 تیارې وي، دی وجې دلته ظلمات نه جمع راوړی دی. او بیا ورپسې وی لا یبصرون، دا د پاره د تاکید دی. ځکه شوبه راتله چې صحیح ده رڼا خو یې تې بوتله، رڼا تې لړ، نظر خو یې شته، کیدی شي نظر یې کار وکړي. نو تاکید د پاره الله فرمایل لا یبصرون، نینی هغه نظر امکار نه کوي، نظر امکار پرېښودو. دا خو د دې آیت لفظي بحثو چې هغه الفاظ بعضې مشکل وي، لکه استوقدا، اضاءت، ذهب بنورهم وغیره وغیره، چې د هغې مونږه لږ لږ وضاحت تاسو ته وکړو. امید دی چې څه ناڅه به پوه شوي یې. اوس دې آیت کې یاد ساتئ دلته ډیر کلام پټ پروت دی، ځای په ځای. د دې اثبات د یو حدیث نه کیږي، او ورسره تفسیری کبیر کې امام رازی رحمه الله هم دې خبرې ته اشاره کړې چې د آیت کې کلام پټ پروت دی، چې هغه پټ کلام موږ وباسو انشاءالله. تاسو به په دې آیت بیا ډیر ښکلی پوه شئ. حدیث نه ثابتیږي، حدیث دی د ترمذی شریف. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما مثلی ومثل امتی، بشک حال زما او حال د امت زما کمثل رجل، پشان د حال دغه سړي دی استوقد نارا، چې هغه بل کی اور. دا حدیث کې هم دا الفاظ دي. نو گویا کې د مثلهم کمثل الذی استوقد نارا وضاحت حدیث کې هم شته، هلته هم ثابتېږي چې دی کې کلام شته دی، پټ پروت دی. نو هغه کلام څه شی دی؟ نو دا ځان سره کوشش وکړئ د لیکلو. مثلهم د دې معنی به اوس موږ کوو مثلک و مثل الکفار. مثلهم مثلک و مثل الکفار، ستا مثال یعنی ستا حال او د دې کفارو حال. نو بیا وی کمثل الذی، پشان د حال دغه خلکو دی استوقد نارا، چې بلکې اور. نو یو خو منګه مثلهم کې کلام راویستو چې دینه مراد څه شي دی؟ مثلک و مثل الکفار، دا ولا خبر. بیا کمثل الذی استوقد نارا تر دې ځای پورې کلام همداسې اوچلوي. اوس په دې منځ کې دلته بیا کلام پټ پروت دی. اور خو یې بل که، نو څه دپاره یې بل که؟ عقلي هم ثابتېږي دا خبره چې اور بلئ، خو دلته څه خلک دي هغې په تیارو کې دي، د هغې دپاره اور بلئ. نو استوقد نارا نه بعد کلام ولیکئ وها هنا. وها هنا دو چشمه ها سره لیکل کیږي دواړه. وها هنا رجال قاعدون ظل الطريق. وها هنا او په دې ځای کې رجال سړي وي، قاعدون الناس، ظل الطريق چې لاره ته خطا شوي. نو ګوري کلام څنګه شو؟ مثلهم یعنی مثلک و مثل الکفار کمثل الذی استوقد نارا وها هنا رجال قاعدون ظل الطريق. نو بیا ورپسې کلام وچلوي فلما اضاءت ما حوله. نار کلا چرناو کدا اور ما هغه څه حوله چې چار چاپیرو د دې اور بلون کینه رڼا یو کو. نو بیا مخې ته وي ذهب الله بوتل الله. ولی بوتلو؟ دې ځکه اقلیم ثابتېږي چې دلته کلام شته، رڼا یې ورته وکړو خو رڼا یې ته بوتلو. ولی؟ نو دې ځکه کلام ما حوله نه بعد کلام ولیکئ. فلما اضاءت ما حوله، نو هر کله چې رڼاو که دې اور ما هغه څه حوله چې چار چاپیره د دې، نو هغې له رڼا ورکم. نو دی سړو وهم لا یتمتعون بها، وهم او دی سړو لا یتمتعون فائدې وانغستو بها په دی اور په دی رڼا. نو چې فائدې وانغست ذهب الله بنورهم، بوتل الله رڼا د دوی نه او پرېښودل دوی په تیارو کې لا یبصرون، دوی نینی. بیا درته ویم یو ځل مثلهم موږ مانسو که مثلک و مثل الکفار کمثل الذی استوقد النار
نو بیا کلام ورپسې پټ روباسئ وها هنا رجال قاعدون ظلوا الطريق فلما اضاءت ما حوله بیا کلام وهم لا يتمتعون بها ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اوس ګوري منګه چې دا پټ کلام دلته روباسلو د دې لفظي مانم درته کوم بیا تمثيل ذکر کوم تاسو به ان شاء الله په مثال پوه شئ. اوس د دې معنی څنګه شو معنی به موږ څنګه کو لفظي مثلهم یعنی مثل کو مثل الكفار حال ستا او حال د دې کفارو یا صفت ستا یا او صفت د دې کفارو کمثل الذی پشان د حال یا پشان د صفت الذی دا خلق دے استوقد نارا چې بلکی اور سړی اور بلکی چار چاپیر خلق ناست وي او بیا مخی تسا کلام مون حذف راوستلیو وها هنا او پدی ځای کې رجال سړی وي قاعدون ناست ظل الطريق چلارت خطا شوی فلما اضاءت نور کله چرناو کی یا رناور کی ما هغه ستا حوله چې چار چاپیر دی د دی اور بلون کی نو وهم لا يتمتعون بها او دا خلق فائدہ وا نخلی پدی رنا سرا ذهب الله بوت لله یعنی بوزی الله بنورهم رنا د دوینا وترکهم او پریګدی دوی فی ظلمات پتیرو کی لا یبصرون دوی نینی نو لفظی معنی بوستاسو داسی کوي اوس تمثیلی منګه د دیو خاکه درته ذکر کو آیت کې الله رب کریم داسې مثال ذکر کوي چې په یوزي کې څه خلق ناز دی په یو صحرا کې تیاره د پاغوی باندې د شپې تیاره د صحرا تیاره د داغي د نظر تیاره او په دغه ځای کې نقصانی اشیاء هم دي ماران لړمان وغیرہ چار چاپیر شیشې وغیرہ هم پراته دي میخونه او تور تیاره د کندي هم دي او د دې خلکو نه لاره خطا شوې ده نو په دې ځای کې کدی فرض کا ګام علی قدم علی مخ ایزي نو مار لړمی چی شیشې د دې خپوت نه نوزي یا چرته غورځي یعنی تش نقصان دی دوی له په دې تیارو کې تلل په دغه موقع کې یو تن راشي او هغه ولګيږي او ځای کې اور بل کی او دی خلکو ته یو خلکو تاسو راشي د دین ځان له شغله او چتوي رڼا او چتوي او ځای چې تاسو د دې نقصاناتو نه بچ شئ دا خلک سو کی دا خلک پاسیږي هغه ورته مړ کې وای چې زمونږ نه دی پکار نو چې دی دا سیو کی ناغور ورله مړ کی یا صاحب د اور بلون کې هغه ته لاړ شي نو دا خلک څه شي دا په تیارو کې پاتې شي همیشه هیڅ نه ویني دغه مثال الله کریم دلته د کفارو د پاره ذکر کړه د ابو جهل دی د پاره عتبہ شیبہ دی د پاره اغي په تیارو کې د مکه خلک چار چاپیرا تیاری وی د شرکیاتو د بدعاتو بوتانو تا ونو تا ګټو تا سجدی وی د الله د دین خلاف ورزی د توحید او سنت خلاف ورزی قتل و قتال هر سعامو نقصاناتو چار چاپیرا پتیارو کی وغه خلق نو پدی کې الله ورله پیغمبر راولېګو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورته اور بلکې یعنی دین ورته شروع کو قرآن کریم ورته شروع کو جدا ځان له یو رڼا ده دا رڼا ورته بلکې چوخل کو راشي د دې رڼا نه تاسو ځان له شغلې واخلئ تاسو ځان پدی پوه کې دا رڼا ځان سره کې چې د دې شرکیات او کفریات او د دې ظلم د دې اشیاء نه بچ شي نو هغه خلق د مکی ابو جهل دی عتبہ شیبہ دی هغه ور سره سو ک رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دیار لسکاله ورته دا رڼا ور کړه خو غي نه دی اغسته نو اخر کار هغه خلکو سو ک هغه رڼا سره ورته وی چې د دې زینزه الله ته سو ک الله ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او سلک ډیر اصحاب کرامو چې هغه سک د مکی نه روان ک مدینی تا سره د رڼای بوتلو غزای تا دا خلق همیشه د پارس شو پتیارو کې پاتې شو داسي چې تر مرګ پورې دی پتیارو کې او د دنیا نه تلی پدی تیارو کې امید دې چوز په دې مثال تاسو پوي شي
نو دا منګه یو تمثیلی خاکه اوس دلته ذکر که د هغه کفارو ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم هلته خو منګه دوه خباستونه ذکر کړي چې دی حق پټون کی دی بنا بر عناد انکار کوي. اوس په دې مثال سره تاسو په خپل وایي چې سوره درته داغي هغه خباثات واضح شو چې دوی بنا بر عناد انکار مو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دباولو کوشش مو کو حق پټ کو نو الله ته هغه حق واغستو مدینه ته بوتلو داخله کی پتیارو کی پاتې کو. نوز دلتا راشي بیا وګوري معنی ته چې مونږ کوم معنی وکړه ان شاء الله اوس په دې آیت پويږي. مثلهم مثال معنی دلته سوا مثال معنی دلته حال یا صفت حال ستا او حال د دې کفارو کمثل الذی پشان د حال د غسړی یا پشان د حال د خلکو د استوقد نارا چې بلکی اور بلکی هماغه صحرا والا خاکو ذهن تراولی یا د مکی د مشرکانو حالت ذهن تراولی چې تیارو کیو نو ترالی اور دی بلک ورته یعنی قرآن او حدیث درسونه دی ورته شروع کو. وها هنا رجال قائدون ظل الطريق او دلته س خلق س سړی ناستو پتیارو کې لارته خطا و چې کوم خوالاړ شو نو چې کله قرآن ورته شروع کو فلما اضاءت نو هر کله چرنا وک یا روخانه ک ما هغه س حوله چې چار چاپیرو د دی ور بلون کې نه چې قرآن ورته شروع ک چار چاپیره ورته رڼاګانې خوري کړي س صحابه رال اغرناګانې واغستی نو وهم لا يتمتعون بها او دی خلق فائدہ وا نغست په دی رڼا قرآن نے فائدہ وا نغست ابو جهل وتبا شیبادی ذهب الله بنورهم بوتل الله بنورهم رڼا د دوینا الله ته څنګه رڼا بوتلو داسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د قرآن د مکې نه مدینه ته بوتلو وترکهم او پری خودل دوی لره فی ظلمات پتیارو کی پاتې شو لا یبصرون نینی دا خداغه زمانه ابو جهل دی سره مونږ آیت لګو اوس په دې زمانه کې هم دا خلق ته مراد کی دي شي داسي چې په یوزي کې د قرآن درسونه نوي د پیغمبر د سنت او بیانونه نوي او دا زمون په معاشره کې نن ګوري عامه خبره ده دا خاص زین نه یادوم په پوره معاشره کې زمون تیری دی د کفریات او ګوري شرکیات شته بدعت شته پتا است خپل اندازه کیږي نو چې یو ځکه ته یو علاقې ته لاړ شل ته قرآن شروع کی اغیل رڼاګانې ورکې چې او خلکو راشي دا رڼا واخلې ځان د دې کفریات او شرکیات او د دې فتنو نه ځان وساتي دا خلک سو کی دا پنځپیرې دی دا وهابي دی دا عقیدې خرابوي دا دانمنی چې مړی ژوند دي په قبر کې مړی دی وی چې مړی نوري دی وی چې خیرات نشتا دا بهانه هلی مخې ته کی اول تنه درس بن کی نو الله کریم سو کی هغه قرآن او هغه بیانون کې د قرآن ته واخلي هغه خلک همیشه د پاره پتیارو کې پاتې کی دا د دې زمانی خلکو مثال بیا دا صفات شي چې څوک یو ځل د قرآن خلافو کې لا یبصرون دی بیا همیشه د پاره نی ته بیا وګوره چې دی قرآن ته کیناست ما په ګټو ولا بل خبره دلته یاد ساتي او دوه اشکالات دي مثلهم حال ستا او حال د دې کفارو کمثل الذی پشان د حال د غسړی یا د خلکو د استوقد نارا چې بلکی اور او دلته س خلق ناست وی لارته خطا شوی وی فلما ضاعت نور کلا چې رڼا ورکی دا اور ما هغه ستا حوله چې چار چاپیر دي د دینه او په دې کې دا خلک چې ناس دي دوی فائدہ ته وانخلی ذهب الله نو بوزي الله یا بوتل الله دوه معنی کول شي بنورهم رڼا د دوی بنورهم اوس دې کې یو اشکال دی وړو کې شان اشکال دا دی چې په اصل الایت کې د آیت اصل یعنی سر الته ذکر کړي دی نارا مثلهم که مثل الذی استوقد نارا خبره ته خیال کوي ته وی نارا اور او بیا چې کله د بوتلو ټیم راشي الله ته دا رڼا بوتلو ته بیا بنورهم روړي بنارهم نه وي بنارهم پکار وصل کی
ځکه نارې ورته بل کړو نو الله چې تی بوتلو نو بنارهم پکارو چې نارې تی بوتلو دلته نور ولې راوړو. دا یو اشکال دی، سوال دی، امید دی پوه شوي وی چې په اصل الآیت کې لفظ نار راوړي او په رأس الآیت کې لفظ نور راوړي. دا ولی؟ دا اشکال دی، دلته په دې ځان پوه کې جواب څه دی د دې؟ دراصل نار کې احراق وي. سوي په نار کې احراق یعنی نقصان سیزل، او په نور کې سوي په نور کې نفع وي، فائدہ وي. نار کې سیزل وي، ورسره رڼا پکې وي، سیزل هم پکې وي، او نور کې تش رڼای یعنی نار کې نقصان هم شته او نفع هم شته، خو په نور کې تش نفع ده. نو الله رب کریم د رڼا د بوتلو په وخت کې نور ذکر کوي چې الله تعالی ته نار نه دی بوتلی، نقصانات ته نه دی بوتلی، تش د هغې نه هغه فایده ته بوتلی چې هغه څه ده؟ هغه نور، هغه رڼا ده. نو دا د دې جواب شو چې په نار کې احراق هم دی، نقصان هم شته، خو په نور کې نقصان نشته، فایده ده. نو الله ته هغه فایده واغسته او خلک په نقصاناتو کې پاتې کو. ابو جهل دی، عتبه، شیبه په نقصاناتو کې نو تر مرګه، یا اوس یو تن د قرآن خلاف ورزیو کی تر مرګ پورې یاد وساتي، الله تعالی به په نقصاناتو کې پاتې کوي. دا خو دلته یو اشکال شوړو کې شان. دویم اشکال هم راځي پمدین نورهم کې. لکه وروسته ویلې فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. اضاءت ما تاسو ته وی چې د ضوء نه دی، او ضوء څه ته ویلی شي؟ د هغې معنی ما تاسو ته کړی دی، ضوء ډېره زیاته رڼا، ډېره زیاته رڼا. نو هلته یې ضوء راوړی او دلته نور راوړي. په کار خو دا وه چې دلته یې ویلي و بضوئهم، بنورهم یې نو ویلی. چې هر کله چار چاپېره رڼا شوه، ضوء شو، نو الله ته بوتله څه شی؟ بضوئهم په کارو چې ضوء ته بوتله. خو دلته نور ولې راوړی دی؟ په معنی تاسو پوهېږئ ضوء څه ته وایي، نور څه ته وایي؟ ګورئ که دلته ویلي و بضوئهم نو بیا به معنی څه کېده؟ بوتله الله د دوی نه بضوئهم ډېره زیاته رڼا د دوی نه، ډېره زیاته رڼا. نو بیا اشکال دا راتلو چې لږه رڼا ورسره پاتې وسه. دیزی کې الله مطلق نور راوړو چې نور یعنی رڼا ته مکمل الله تعالی څه کوي راوړو، سره دوی ته پکې څه رڼا پاتې نه شوه. ځکه لفظ نور سره الله رب کریم دې ته اشاره وکړه، دلته نور ځکه راوړی. وترکهم دا پې بیا دلیل دی، نور ته مطلق بوتلو وترکهم او پرېښودل دوی لره، چاله؟ او هم دی کفارو له. ګوره هم ضمایر راجع کوي هم دی کفارو ته، جمع راوړي، اشاره دې ته کوي چې دا به ګورې څه یو تن نه وي، دا به څه یو لښکر نه وي، دا به همیشه دپاره وي، داسې لښکرې به راځي. وترکهم او پرېښودل دوی له فی ظلمات په تیارو کې. اوس وختي خو موږ د تمثیل سره ظلمات ولګولو چې مراد دی د شپې د صحرا او د هغې د نظر تیاره. اوس چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیان سره یا د قرآن د بیان سره دا ظلمات ولګو، بیا به ترې مراد څه شی وي؟ نو وروستو نور ذکر شه، د نور نه مراد قرآن شه، د پیغمبر حدیث شو. اوس ظلمات نه مراد دلته څه شی شه؟ ظلمات نه مراد تیاری د کفر، تیاری د شرکیاتو، تیاری د بدعاتو، تیاری د ظلم، د قتال دار یو څیز. او دی باندې تاسو کتی شي دلیل د سورة ابراهیم. سورة ابراهیم وګورئ، آیت نمبر دے اول، سورت نمبر 14 آیت اول. الف لام را، کتاب انزلناه، دا عظیم الشان کتاب دے، انزلناه اللہ فرمائی مارا لے گلے دا کتاب الیک تاتے پیغمبر صدا پارا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، دې د پاره چې توبه سي خلق
من الظلمات د تیارو د شرکیات و بدعات و رسوماتونه الی النور په طرف د رڼا د قرآن او د سنت. نو نور مفرد ذکر وړي چې هغه صرف د الله دین نور دی، بل هیڅ شی نشته په دنیا کې نور. ظلمات جمع ذکر وړي چې د دین اسلام نخوا لړي هر یو شی، هر ډله، هر یو دین، هر عقیده، هر عمل هغه به سوي، هغه به ظلمات وي. نو دلته فی ظلماتن وی په تیارو کې الله پاتې کل دغه خلق داسې پاتې شو په تیارو کې لا یبصرون چې دوی نه ویني، لا یبصرون دوی نه ویني. په دې کې هم یو اشکال راځي لا یبصرون سره چې دوی نه ویني، حالانکه هغوی خو لیدل په سترګو باندې، هغوی ته خو ښکارېدار څه په سترګو، لکه د دې زمانې منکر وګوره غټې غټې سترګې وي ویني هر څه. نو دلته د لا یبصرون نه مراد څه شی دی؟ کم قسمه لیدل دي. دلته اوس لا یبصرون چونکې دلته مثال سره ذکر و د اور تمثیلو چې په دې سترګو باندې بیا کتل نشي کولی چې کله رڼا ختمه شي. خو دا تمثیل د څه دپاره دی؟ د وضاحت د کفارو دپاره مثال ذکر کولو. نو بیا د رڼا نه مراد دین شه. نو چې هر کله دین ته واغستو نو دی اوس نه ویني، لیدلې د کوم ځای؟ لیدل یادې د زړه، بصیرت یادې دی کې بصیرت پاتې نشه، دی اوس سره یې نه. لکه وروستو تاسو وکته ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم، بیا یې سوې وعلی ابصارهم غشاوه، د دې په نظر باندې پردې دي. هلته موږ ابصار کې تاسو ته وضاحت کړې چې مراد ته څه شی و؟ مراد د هغې نه د زړه هغه بصیرت الله ته هغه واخست. نو دلته لا یبصرون وی دوی نینی، یعنی د زړه هغه سترګې د دوی الله تعالی څخه د دین واغست دي اوس لیدې نشي. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. انشاءالله په دې آیت باندې سبانی سبق کې به بحث کوو. دې کې هم لږ بحث شته او څه اشکالات دي او ورسره کوشش به کوو چې بل آیت هم شروع کو. ترجمه درته کوم، وکې د آیت ګران دی ځکه مې بس که ترجمه درته کوم کوشش وکړئ ترجمه ښه یاد کړئ. اوس به یو دوه کسانو نه ومرو. مثلهم حال ستا او حال د کافرانو، کمثل پشان د حال الذي دغه خلقو یا دغه سړي دی استوقد نارا چې بل کی اور. او دلته سړی ناست وي لاره ته خطا شوي، فلما ضاءت نو هر کله چې رڼا ورکي دا اور ما هغه ستا حوله چې چار چاپیره دي د دې اور بلونکي نه، او دا خلق فایده وانخلي په دې رڼا. ذهب الله نو بوزي ذهب الله بوزي الله بنورهم رڼا د دوی نه، وترکهم او پریک دی دوی فی ظلماتن پتیارو کی لا یبصرون دوی نینی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.